د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې غواړو راتلونکي کې نورو هیوادونو ته سیمنټ صادر کړو. سلام ستړي مه شئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه اقتصادي خبر ته. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي همایون افغان پر ایکس ټولنیزه پاڼه لیکلي سبا به د هرات د سیمنټو پروژه په کور دننه له یوه پانګوال سره لاسلیک شي. د هرات فابریکه د کندهار او جبل سراج وروسته دریمه فابریکه ده چې د سیمنټو د استخراج په موخه خصوصي سکتور ته ورکول کیږي. همایون افغان ویلي چې د دې درې واړه پروژو د سیمنټو کلنی تولید به 4 تر 5 میلیونه ټنو پورې ورسیږي. د ده په خبره د هیواد کلنی اړتیا 3 تر 4 میلیونه ټنو پورې ده چې پاتې برخه به یې بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. هغه همدغه راز ویلی دی چې د لوګر او جوزجان سیمنټ هم اعلان ته سپارل شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې داخلي سیمنټ به د هیواد په ټولو لویو پروژو کې د استفادې وړ وګرځي. تېره ورځ د جبل سراج د سیمنټو فابریکې د استخراج چارې له یوه قطري شرکت سره لاسلیک شوې. دغه شرکت به د جبل سراج د سیمنټو فابریکه کې 220 میلیونه ډالره پانګونه کوي. دغه پروژه کې شاوخوا 15,000 کسانو ته د کار زمینه برابریږي او د قرارداد وخت یې 10 کاله دی. افغانستان ته اوس مهال ډیری سیمنټ له ایران او پاکستان څخه راځي. په کور دننه یو شمېر پانګوال د بهرنیو سیمنټو له لوړ قیمت او ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د دوی په وینا که د هیواد دننه د سیمنټو تولید زیات شي، له یوه اړخه به خلکو ته د کار زمینه برابره او له بل اړخه به افغانستان د نورو هیوادونو له احتیاجه خلاص وي.